سلامونه وخت مو پخیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو پیښو ته. کندوز کې کابل بانک ته څیرمه د تېرې ورځې ځانمرګي برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی دی. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ځانمرګي برید عاملین هیواد له پولو بهر دي او له همغه ځایه تنظیمیږي. کندوز کې ځانمرګي برید قطر، بهرنیو چارو وزارت او کابل کې د ترکیې او جاپان سفارتونو غندلی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پاکستان کې به 1.2 میلیونه افغان کډوال د امریکا بهرنیو مرستو ځنډېدو سره اغېزمن شي. د اسرائیلو لومړي وزیر ګواښ کړی که حماس تر راتلونکې شنبې برمته شوي اسرائیلیان خوشي نه کړي اوربند به مات کړي. رویټر خبري اژانس وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوکراین جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 1.5 ساعت تلیفوني خبرې کړي. ټرمپ ویلي موږ موافقه کړې چې زموږ ټیمونه به سمدستي خبرې اترې پیل کړي او زه به د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره اړیکه ونیسم ترڅو هغه د دغو خبرو له جریان څخه خبر کړم او دا هغه کار دی چې زه هم دا اوس کوم. په دې ټلیفوني اړیکه کې له نږدې د لیدنې موافقه هم شوې ده. هاخوا بیا د امریکا دفاع وزیر ویلي اوکراین سرحدونه بیرته هماغه د 2014 کال حالت ته رسول جګړه نوره هم غځوي. اوکراین د دغو فکرونو پر ځای له روسیې سره په روغه جوړه فکر وکړي.